د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اورېدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د ایران لوري امریکا او اسرائیل ته جدي خبرداری وایي چې اټومي او توغندیز پروګرامونه د خبرو اترو وړ نه دي او که فشار زیات شي نو د هرمز تنګی به وتړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند او روسیې ته نږدې سفر. د راپورونو له مخې هند ته د ښاغلي متقي د سفر په جریان کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتونو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وشي. او له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دوام. په تېره اونۍ کې له 80,000 څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان او ترکیې څخه هیواد ته راستانه شوي دي. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د زیاتوالي او د سفارتي کچې ته د اړیکو د پراخوالو په اړه خبرې اترې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د لومړي سفر په جریان کې ترسره شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قونسلګرۍ خدماتو د پراختیا او زیاتوالي موضوع به هم د دې سفر په جریان کې د بحثونو برخه وي. دا د اسلامي امارت د واک ته رسېدو رئیس په دې کچه د یو لوړپوړي افغان چارواکي لومړی سفر دی. سیاسي شنونکي دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو او سیمه ییزو اړیکو د بیا ژوندي کولو په لور یو مهم ګام بولي. د هند او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره هڅې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي به هند ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سفارتونو د پرانیستلو فعالیتونو د بیا پیلولو کچې ته د ډیپلوماټیکو اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې په دې سفر کې به د افغانستان او هند ترمنځ د قونسلګرۍ خدماتو د پراختیا او ښه والي په اړه هم خبرې اترې وشي. د راپورونو له مخې ښاغلی امیر خان متقي به د اکتوبر له 9 تر 14 پورې په هند کې وي او ټاکل شوی چې له خپل هندي سیال اس جي شنکر او همدارنګه د هند د ملي امنیت سلاکار سره وګوري. د سیاسي چارو شنونکو له دې سفره هرکلی کړی او ویلي دي چې د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخول یو اخیستمن ګام دی. هند یک کشور پرنفوس و با نفوس در منطقه و کشور تولیدی و صنعتی که نیازی هم به ترانزیت افغانستان داره. این بسیار اهمیت بزرگ داره، نه تنها در عرصه دیپلماتیک ارتقای کنسولی به سطح سفارت خواهد شد یا که هند افغانستان به رسمیت خواهد شناخت. در مسائل تجارتی و مسائل اجتماعی هم یعنی رابط اتباع دو کشور در رسه بورسیه ها برای جوانان هم تاثیرات داره. از این سفرها و از این رفت آمدهای سران امارت اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه و دور نزدیک که در اون منافع ملی کشور ما، منافع ملی مردم مسلمان و مظلوم و پابرهنه و شکم گرسنه ما متصور باشند جدا استقبال میکنیم. دا په داس حال کې ده چې د مسکو فرمټ غونډه هم په راتلونکو ورځو کې ټاکل شوې ده او امیر خان متقي به د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د اسلامي امارت په استازیتوب پکې ګډون وکړي. دا غونډه چې د 2014 کال په ډسمبر کې د افغانستان موضوع د سیمه ییزو ډیپلوماټیکو نوښت په توګه پیل شوه او تر اوسه پورې څو ځله ترسره شوې ده. د مسکو په تیرو غونډو کې افغانستان د میلمه په توګه ګډون کړی و. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیاش صاحب. افغانیاش صاحب ستړی مه شئ، وخت د پخیر خپرونې ته پخیر راغلی. افغانیاش صاحب، هندوستان ته د ښاغلي متقي سفر به څومره لاسته راوړنې راوړي ستاسو له انده؟ بسم الله النور الذی یدبر الامور. احترامات خدمت شما. از همین طریق سلام میخوام داشته باشم به خدمت ملت افغانستان، هموطنای عزیزم و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستن. امیدوار هستم آرام و صحتمند باشند در کمال آرامش روحی و روانی. برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش و خفته مایه ننگ است. در 4 سال گذشته حکومت فعلی افغانستان بر 3 بخش حکومتداری کرده: اقتصاد محور، عدم مداخله در کشورها و امنیت. بر همین محور پیامشان بر کشورهای منطقه و فرامنطقوی تعامل بوده بر محور منافع ملی جانبین. هندوستان از جمله کشورهایی هست که از دهه‌ها قبل با تمام حکومت‌ها در افغانستان بر محور منافعش روابط را خواسته که مستحکم بسازد.
به خاطر مشکلات ارضی و مرزی که هندوستانی ها با حاکمان پنجاب دارند، طبعا که تقابل ها در اوضاع سیاسی بر افغانستان هم ایجاد می شد. هرگاهی که نزدیکی ها بین افغانستان هندوستان مطرح بحث میشه، تحرکات استخباراتی سیاسی پنجابستانی ها اکتیو می شد و نابرابری ها را دامن می زد. وقتی که اوضاع تروریسم مطرح بحث شد، به بخش استخباراتی هندوستان چند ماه قبل اعلام کرد که به اساس برآوردهای استخباراتی ما امارات اسلامی افغانستان خوب عمل کرده، در راستای مبارزه در مبحث تروریسم منطقه را تهدید نمیکنه، پس ما تعامل خود با حکومت در افغانستان می داشته باشیم. این بود که باز پنجابی ها ناآرام شدند. وقتی که تعاملات مطرح بحث شد، روسیه اعلام کرد که در نشست فرمت مسکو وزیر امور خارجه امارات اسلامی افغانستان حضور می داشته باشه. طبعا هندوستان هم از جمله کشورهایی هست که در او نشست می باشه، پیام بر محور ای داشت که وزیر خارجه افغانستان را دعوت کرد برای یک سفر رسمی به او کشور و از شورای امنیت هم برشان به اجازه سفرشان را گرفت. طبعا وقتی که اجازه سفر گرفته شد، برای کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم پیام شد که هندوستان چگونه قناعت داده بخش کمیسیون تحریم ها را که وزیر خارجه سفر داشته باشه. وقتی که موضوعات اقتصادی مطرح بحث شده، موضوعات سیاسی مطرح بحث شده، بر این محور هست که تعاملات کنسولی و سفارتخانه فیما بین دو کشور مطرح بحث است، چرا که هزارها هزار شهروند افغانستان فعلا یا مهاجر هستند یا در مبحث تحصیل و یا هم فکر کوي افغانیان صاحب چې وروسته له دې سفر څخه به نور هندوستان د افغانانو لپاره طبي ویزې د ترڅنګ د کار بعضې ویزې یا هم د محصلینو لپاره دوی ویزې ورکړي؟ برای ما بسیار مهم هست در شرایطی که ایرانستانی ها و پنجابستانی ها سیلی مهاجرت را بر روی دختر، برادر، خواهر افغان میزنند، ما میبینیم که سالانه میلیون ها دلار به خاطر تداوی افغان ها به دو کشور همسایه مصرف میکنه، اما به عنوان یک کالای تجارتی با بیماران رفتار میشه. با محصلین به افغانستان او دوگانه برخورد میکنند. وقتی که به سفارتخانه و کنسولگری هندوستان در افغانستان فعال باشه، طبعا که ویزای محصلی و برای تداوی و تجارتی مطرح بحث میشه. وقتی که این موضوعات شد، طبعا که در بخش صحت هم با افغانستان همکاری می داشته باشند. در گذشته چند صد میلیون دلار را در بخش مدیریت منابع آبی در افغانستان هندوستان سرمایه گذاری کرده بود. بعضی از او طرحهایش هنوز نیمه مانده. ما امیدوار هستم او به برنامه‌هایی که هندوستان در جمهوریت در ساختارسازی های اقتصادی داشت او را بیان تکمیل بکنند. افغانستان وقتی که پیامش اقتصاد محور بودن هست، هندوستان هم به اقتصاد خوب ضرورت داره، چرا که از جمله کشورهایی است که میلیاردها انسان اونجا زندگی میکنه. صحیح. آیا هندوستان د افغانستان لپاره یو ښه ملګری دی؟ تمام کشورهای دنیا به اساس منافعشان روابط را برقرار میکنند. طبعا که هندوستان هم منافع خود میخواهد. اگر ما برگردیم تاریخ را مطالعه بکنین، زمانی که احمد شاه بابا اوجا رفت فتح کرد، غرامت آورد، ما دیدیم که از او جهت تمام وسایل زندگیشان را به افغانستان به عنوان غنیمت آوردند و هزارها افغان هم از همون زمان در هندوستان مسکن گزین شدند که امروز در سیاست و تجارت هندوستان نقش بالایی دارند، حتی در استیج سینمایشان. پس افغانها یک ریشه تاریخی در هندوستان دارند. این را نمیتونه کشورهای منطقه و همسایه او را به تعامل برابر بسازه. افغان صاحب، فکر نکوئ چې دغه سفر چې تر سره وشي یوه ښه موقع وه د دې لپاره چې په دغه سفر کې باید د هند لومړي وزیر هم د ښاغلي متقي سره کتلي وای؟ طبعا که چنین هست. و در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است و در تفاهم سیاسی تعریف منافع مطرح بحث است. و وقتی که تعاملات مستحکمتر شود، روابط دیپلماتیک جایگاه خود پیدا بکنه، این نشست ها در استیج بالاتر هم مطرح بحث میشه، هم بر افغانستان هم بر هندوستان. افغانستان هم اقتصاد محور برنامه داره، هندوستان هم برنامه‌های قوی در این راستا داره. پس افغانستان افغان صاحب د هندوستان له لوري د اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو چانس په کوم حد پورې لیدل کیږي؟ ببینید، در مبحث به رسمیت شناسی سه اصل مهمترین اصل هست در اصول بین المللی. بین المللی اصول وی خواته افغان صاحب بین المللی اصول وی خواته
اوس مهال چې کومې سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر هغلته ځي، فکر کوئ چې د رسمیت پېژندنې په اړه به هم خبرې وشي؟ وقتی که حاکمیت، جغرافیا، نفوذ اصل حکومتداری هست، در استیج بین‌المللی هم پیام افغانستان هست. هندوستان هم از وزیر خارجه حکومت دعوت میکنه به شکل رسمی به کشورشان برای میزبانی میکنن. بعد او این برنامه ها را مطرح بحث داشتن که باید مبحث به رسمیت شناسی هم باشه. وقتی که با خدمات قنسولی و یا سفارتخانه را مطرح بحث دارن، این بدون از به رسمیت شناسی نمیشه. پس وقتی که تعاملات با کشور هندوستان ما دارین غیر رسمی هست، در 4 سال گذشته منفعتش به افغانستان رسیده، تاوانش نرسیده. اما این نزدیکی کابل و دهلی کشورهای همسایه را ناآرام میسازه و او کوشش میکنن که روند را مختل بسازن از هر طریقی که شده. صحیح. افغانیار صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. اوس هم د خبرونو دوام. د ایران د اټومي توغندیو او دفاعي مسلو په اړه خبرې اترې نشي کېدی که دښمنان د ایران د تیلو د خرڅلاو اجازه ورنه کړي. تهران به هغوی ته اجازه ورنه کړي چې د هرمز تنګي له لارې تیر شي. اسلامي جمهوریت په نړۍ کې د تیلو یو له سترو صادروونکو څخه دی او که د ایران د تیلو صادراتو یا خرڅلاو مخه ونیول شي نو د نورو هیوادونو لپاره به هم تیل نه وي. دا د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون د غړي یعقوب رضازاده خبرې دي چې په دې وروستیو کې ترسره کړي دي. بیا هم ښه راغلاست. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په کابل کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د رسنیو رول تر سر لیک لاندې یو پروګرام ترسره کړی دی. په دې پروګرام کې د رسنیو چارواکو، خبریالانو، د چاپیریال ساتنې فعالانو، د اسلامي امارت نورو چارواکو ګډون کړی و. د دې پروګرام موخه د رسنیو له لارې د چاپیریال ساتنې په اړه د عامه پوهاوي لوړول و. په کابل کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پوهاوی او د چاپیریال په پیاوړتیا کې د رسنیو فعالیتونو تر سرلیک لاندې یو علمي پروګرام ترسره شو. په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر او یو شمېر حکومتي چارواکو او خبریالانو ګډون درلود. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي رسنۍ یوازینۍ وسیله ده چې د هغې له لارې د چاپیریال ساتنې پوهاوی خلکو ته رسول کیدی شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس وویل چې د رسنیو رول د عامه پوهاوی په برخه کې بنسټیز اهمیت لري. نن سبا چې موږ او تاسې وګورو تقریبا داسې په کورونو کې زنانه، ځوانان، ماشومان دا نشته دی چې هغه رسنۍ ته لاسرسی ونه لري. هر سړی رسنۍ ته لاسرسی لري، هر سړی رسنۍ ګوري، رسنۍ اوري او دې ته توجه کوي چې زمونږ رسنۍ په دې ځای کې کوم رسالت لري. نو رسنۍ باید د خپل رسالت ته نور هم توجه وکړي او مثبت رسالت په دې جامعه کې سرته ورسي، خصوصا د چاپیریال په بخش کې دا د خلکو په عامه پوهاوي کې اساسي رول لوبوي شي. په همدې حال کې د یک ټلویزیون رئیس سنگر هاشمي په دې پروګرام کې وویل پاک، زرغون او د ژوند لپاره مناسب چاپیریال نه یوازې د انسان اړتیا ده بلکې په مقدس دین اسلام کې هم یو اصل او یو ارزښت ګڼل شوی دی. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې رسنۍ باید د اسلامي او انساني مسؤلیت له مخې چاپیریال ته د یوې ارزښتمنې او د ژوند د اړتیا وړ موضوع په توګه وګوري. د ده په وینا د پوهاوی خپرول او د خلکو خبرول د رسنیو له بنسټیزو مسؤلیتونو او دندو څخه دی. زلزله چې په کمزي کې شوې ده، مزار دره کې ډېر وړاندې ځي، په غرونو کې په پیاده 10 ساعته مزل دی. ودیر او سویل تنګي او دغه مختلفې علاقې دلته خطر ډېر سخت دي. حتی داسې خلک وو دغه 15 کاله کېږي چې هلته سړک تېر شوی دی، هغې نه مخکې سړک هم نه ولته. داسې خلک ما لیدلي دي چې هغې تر اوسه پورې ښار نه و لیدلی. حتی یو سپین ږیری ما نن 10 کاله مخکې ولید، هغې ویل ما تر اوسه پورې دغه توره پټې ورته ویله سړک یادو، دا سړک ما نه دی لیدلی. نو دغه د رسنیو کمال و چې د دې رسنیو له وجې د خلکو وکولی شلو چې ټولې دنیا ته پیغام ورسوي. او د وړاندې پرتې سیمه کې زلزله شوې ده، دومره کومکونه وشولو، دومره کومکونه شو چې بې حده زیات. ما په خپله زه تلی وم ساحې ته، راپور مې تنظیم کو، نشر شولو. زما ملګري په خارج کې، په داخل کې ډېرو خلکو ما سره تماسونه ونیول او راته ویل چې موږ یو څه نقدي مرسته رالیږو، دغه خلکو ته یې وسپاره چا سره چې تاسې مرکې کړي دي. په همدې حال کې د پوهنتون یو شمېر استادان هم
په خپلو څرګندونو کې وویل چې رسنۍ نه یوازې د چاپریال په ساتنه کې مهم رول لري بلکې د چاپریال فرهنګ د ودې او پراختیا لپاره هم اساسي ونډه ترسره کولی شي. آفات طبیعی از زلزله گرفته تا سیلاب که از هرات و بغلان و آخرینش در کنر است که ما از طریق رسانه و سوشال میدیا حضور هاشمی صاحب در محلاتی که بسیار دور افتاده بود من حیث مسئول رسانه داشتیم و ازش قدردانی میکنیم. مگر این فعالیت ها و این بازتاب رویدادهای طبیعی هم یک شکل مقطعی بوده. با اون چیزی که ما باید گزارش های تحقیقی تهیه کنیم. همه نشانه این هست که بحث حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه یا مکلفیت نهادهای دولتی و سازمانهای بین المللی نیست، بلکه یک مسئولیت انسانی جمعی و اجتماعی هست که هر فردی از این جامعه به شمول نهادهای اجتماعی در حفاظت از اون نقش مؤثر و مستقیم دارند. در این شکی نیست که سازمانهای اجتماعی هر کدامشان به نحو خودشان یا به جایگاه خودشان در حفاظت از محیط زیست تاثیرگذاری متفاوت دارند. دا په داسې حال کې چې د چاپریال ساتنې څرنګوالي په برخه کې اطلاع رسول د رسنیو یو له بنسټیزو ونډو او مسؤلیتونو څخه بلل کیږي. عزتمن اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.